سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. بلخ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 4 تنه مړه شوي دي. د سختې واورې اورښت له امله د سالنګونو لویه لار د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. غزه کې د اسرائیلو بمبار یو روغتون او د معلولینو مرکز ویجاړ کړی دی. بلوچستان کې د فوټبال لوبې ته پر راټولو شوو کسانو چاودنه کې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستان کې د پوځي چورلکې نسکورېدو پیښه کې د 2 افسرانو په شمول 4 عسکر وژل شوي دي. امریکا کې د یو وسلوال برید له امله 3 تنه وژل شوي. د ایران پلازمینې تهران غرونو کې 10 غرختونکي مړه شوي دي. چین کې د چړې په برید کې 14 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فلیپین ولسمشر امریکا ته په خطاب کې ویلي که کورونا ضد واکسین مو راونه رساوه سرتیري به مو در وشړو. پاکستان ویلي د ملامتولو پالیسي د سولې پروسې ته زیان رسولی شي چې باید ترې ډډه وشي. د خبرونو پای.